پښتو کې د پښتو په ټکي باندې هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان ته ورسېدو. د دې چې دا کم میشن دی الحمدلله دا د انسانیت نه ډک دی، دا د انسانیت نه ډک دی. انسانیت په څه کې دی؟ په پښتو کې دی، په پښتو کې دی. پښتون چې خوار دی زما په خدای قسم دی پښتون ځان نه دی پیژندلی، پښتون خپل مقام نه دی پیژندلی، پښتون خپل وزن نه دی پیژندلی، پښتون خپل زور نه دی پیژندلی. په دې خزاني میل کې پروس کال د ختم نبوت پروګرام او یو 2-3 عالمانو تقریرونه وکړو او بیا دغسې د مانځه وخت نو خدای شته خلک هغه مانځه له روان شو. نو یو عالم ودرېد تقریر ته، هغه دا محسوسه کړه چې دا خلک جوړ ځي او دا پروګرام زموږ ختمیږي. نو هغه د پښتنو ته یو الفاظ ویل د پښتون خو دا جامه نه ده چې میلمه دې ناست وي پښتون دې ترې لاړ شي. ځکه راته قسم وخورم ګناهګار به نه شم چې هغه عالم ودرېدو هغه صرف او صرف په پښتو باندې خبره وکړه، په پښتو باندې خبره وکړه. اوس هغه زما دومره دماغ هم نه دي چې هغه زه رایاد کړمه، خو په پښتو کې د پښتو په ټکي باندې هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان ته ورسېدو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان او دغه جنت ته تلل دا په پښتو شوي دي. نورو پښتو ته الله پاک یو دومره لوی مقام ورکړی دی، خو کاش چې نن پښتون د دې نه خبر هم نه دی. اول زه زما بچی یې خبره اوس مې کېږي په انګلیس سکول کې داخلوم، خدای نیکبخته پښتو ورته وښایه، عزت هم په پښتو کې دی او ګټه هم په پښتو کې ده، انسانیت هم په پښتو کې دی. نو دا د دې خلکو دا منشور دی او دا د دې میشن دی. ورونو د دې نه ځان خبر کوي. دا کم تعلیم یافته کسان دي الحمدلله د دې دا کاغذونه دي دا وګورئ، په دې کې 15-14 نکتې دي او دا ټول الحمدلله د انسانیت نه او د پښتو نه او د انسان او د پښتون د ګټې نه او د عزت نه ډکې دي.